شابسې په سوات کې محلونه ورله وران کړه، شابسې صوبه کې پښتانه ټول په لړزان کا، شابسې ډالرې په پنډونو باندې واخله، شابسې هندو او اسرائیل ته کار آسان کا، شابه عملی شکل دې ورکړه خپل منشور له چورله بابا چورله، شابسې خپل قام سره هم دغسې دوکې کوه، شابسې هم دغسې باران پې د سکې کوه، شابسې ټوپک په لاس کې ورکړه د قلم په ځای، شابسې یاتره د هندوستان او امریکې کوه، هلته ماڼۍ جوړې کړه خپل زوی او خپلې لور له چورله بابا چورله. او ما به درته وی چې ګنګوسې به دې سندره شي، تا به وی خبرې د دیواله بهر نوځي، مخته د خوله شوم وربل را باندې سوری کا، خلک په غرمو کې د چوپاله بهر نوځي، او تا که ورته لومې د اوربل په جبین ایښي دي، دا مارغه په خپله له دې جاله بهر نوځي. نن دې مولا څنګه صفا صفا خبره وکړه، د حق رڼا جوړې منبر ته لاړه ورسېده، هغه خبره چې به موږ د رهزن کوله هغه خبره خو رهبر ته لاړه ورسېده، او چې د همدرد د راتلو زیری تر غوږو شولو زر اوچته شوله ورته لاړه ورسېده. او لا د یزید بچي زمونږ په غوښو نه دي ماړه، لا د حسین بچو په کور کې غلو نه پیژنده، او اغیارو مونږ څومره په چل او په هنر قتل کړو، مونږ غرقد او د ګلونو ټلو نه پیژنده، او د نړۍ نور قامونه کم کم ځای ته ورسېدل، مونږ قامي غل او قامي اتلو نه پیژنده. ستاسو کوڅې ته به مونږ ولې غیر غماز پرېږدو، الله دې نه کړي چې دښمن ته به محاذ پرېږدو، زمونږ د صبر امتحان هر وخت ما اخلا، مونږ ورې کله کله چتې پسې باز پرېږدو. ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او ښه ومنئ. خپرونه د ستاسو خپله غزلزار او زه یم غازي نادان. قدرمنو په دې نننۍ خپرونه کې موږ سره یو داسې شخصیت ناستی کوي چې هغه ډېر ښه شعر لیکي، ټول عمر د پښتو ژبې او ادب دپاره کار او زیار کړی دی، او د دغه ژبې خدمت د خپل ژوند مهمه حصه ګڼي. د یوسف خان کلی چارسده تحصیل تنګي د سیمې زموږ سره ډېر محترم مشر ناصر همدرد صاحب ناستې لري. ناصر همدرد صاحب تاسو ته په دې خپله خپرونه کې ډېر زیات هرکلی ویم او مینه ته ویم. ډېره مننه غازي نادان صاحب چې تاسو دلته زمونږ د ډیرې ته راغلې، موږ له وخت راکړه، او ستاسو دا کم د پښتو ادب دپاره چې کم زیار دی کمې هلې ځلې دي، موږ دې ته د قدر په سترګه باندې ګورو. ناصر همدرد صاحب دا راته ووایي چې د خپلې شاعرۍ آغاز هم کله وکړو، څنګه ته پته ولګېده چې یاره زه خو شاعر هم یم، کومه وخت و؟ دا خو د لسم تقریبا موږ سن 1987 کې دغه خو ایگزیکټ لکه صحیح هغه ابتدایي ټیم خو سړي ته نه یادېږي، خو چې د شاعرۍ هغه ملکه سړي سره یي، نو مطلب دا دی چې ښه شعر اورېدل او بیا د هغې باره کې خپل تاثرات او شعر لیکل، نو دغه د لسم خوشه یا د اف ایس سی کې دغه د کالج د دور نه موږ د دې شعر او شاعرۍ دغه ذوق او دغه چې ابتدا دغه شعرونه لیکل هم شروع کړي دي. صحیح ده جی. ناصر صاحب دا راته ووایي چې څومره شاعري تر دې دمه پورې شوې ده، او کوم کتاب ستاسو ما ولیدو هغې حوالې سره هم لږه مختصر خبره وکړئ، ډېره مهرباني به. نو کتاب خو ما د اوس په 2023 کې دسمبر کې دې کې موږ چاپ کړی دی، او شعرونه چې کوم دي نو دا 255 صفحې کتاب دی، په دې کې غزلې دي، په دې کې نظمونه دي، هایکوګان هم پکې شته دی. نو د هغې نه وروسته دا شاعري چې دا خو بس ارتقایي عمل دی، او د وخت سره سره د هغې نه وروسته چې څه پیښې کېږي یا موږ دغسې هم شعرونه پکې بیا نور هم لیکلي دي، او څه به د دې کتاب نه څه داسې کاپیانې وي چې هغه یو کاپي نیمتې پاتې شوې هم ده، نو ناچاپه مواد هم شته دی، او دا چاپ شوي چې دي نو دا د ژوند سندره په نوم باندې دې کتاب کې چاپ دی. صحیح ده. ناصر صاحب داسې یو شخصیت چې تاسو یې منئ چې یاره او ما ترې زده کړه کړې ده سهاده پورې ادب حوالې سره، نو مهرباني به د ادب حوالې سره خو دوه څیزونه دي، مطالعه ده او مشاهده ده. نو مطالعه خو موږ د رحمان بابا، د عبدالحمید بابا، د علي خان بابا، ما لکه چونکې ماسټر په پښتو کې هم کړی دی، نو دغه وخت په وخت باندې د خوشحال خان کلیات د دغې نه مې استفاده کړې ده، او بیا د هغې نه پس چې دی نو امیر حمزه شینواري، رحمت شاه سایل، او داسې ډېر شاعران دي، حسین احمد صادق صاحب،
چې زمونږ استادان هم دي زمونږ ادب ته هغې ډېر څه ورکړي دي نو د نوجوانانو نسل دلته چې اوس کوم راغلي دي د مشاعرو کې نو دغه نه موږ ښه شعر چې دي نو هر سړی ترې متاثره کیږي او یو اثر اخلي د هغې نه نو ډېر شاعران شته دی چې د هغې نه موږ اثر اخیستی دی او هغه زمونږ خوښ دي. صحیح ده. زه خو یم ناصر همدرد صاحب چې یو کلام وورو نو بیا به مخکې پوښتنې کوو ناست به ډېره مهرباني به یو بل زما په وینا باندې به صرف هغه یو نظم مونږ ته ډالۍ کوئ هغه چورله بابا والا او نور چې ستاسو څه خوښي بس هغې ته مونږ غوږ وږو. دا یاد د چا د حسن مې د خیاله بهر نوځي زړه مې د ګلرنګو د جماله بهر نوځي او ما به درته وی چې ګنګوسې به د سندره شي تا به وی خبرې د دیواله بهر نوځي او زرده چې تندکو خوري د مخ قوتې کې ونخلي زرده چې تندکو خوري د مخ قوتې کې ونخلي زیر نظر چې ستا د شینکي خاله بهر نوځي او مخ ته د خوله شومه وربل را باندې سوری کا خلق په غرمو کې د چوپاله بهر نوځي ډېر ښه مخ ته د خوله شومه وربل را باندې سوری کا خلق په غرمو کې د چوپاله بهر نوځي او تا که ورته لومې د اوربل په جبین ایښي دي دا مارغه په خپله له دې جاله بهر نوځي او هر څوک یې ښکلي راوباسي په تیرو بڼو هر څوک یې ښکلي راوباسي په تیرو بڼو ستا مینه مې زړه کې د اټاله بهر نوځي او هسې د ځان ستړی کي رقیب جانانې نه اوري بابا هسې د ځان ستړی کي رقیب جانانې نه اوري پرېږده چې هندو د رمساله بهر نوځي او یا همدرده ډېر را باندې ګرانې چې راغلی یم یا همدرده ډېر را باندې ګرانې چې راغلی یم څوک په داسې شپه کې ګوره چاله بهر نوځي. ډېر ښه بالکل او په شپه کې بهر وتل ښه دي هم نه په نن سبا حالاتو کې او بابا خو بالکل مونږ سره ناست ناصر همدرد صاحب ټولونو حوالې سره لږ مختصر خبره وکړئ کومه کومه ټولنو کې ستاسو ناستي کیږي یوسف خان کلي کې دلته کومه ټولنه شته که نه؟ دلته جندي ادبي جرګه شمالي اشنغر دا یو کامیابه ټولنه ده د هغې زه سرپرست یم او د دې ټولې چارسدې په کچ باندې د چارسده تحریک ادبي تحریک د هغې سینیر نایب صدر یم دلته نورې داسې ټولنې شته دی چې لکه مطلب دا دی ګران ادبي مرکه د هغې سینیر نایب صدر قلم کاروان د هغې صدر خو ځینې غیر فعال شوي دي او د چارسده ادبي تحریک او تنګیا د جندې پښتو ادبي جرګه چې ده د دې اوس فعال تنظیمونه دي هغې کې خپلې هلې ځلې کوو او دغه کې موږ سره ذمهداریان هم دي. صحیح ده. ستاسو د کلي دا یوسف خان نوم چې کوم دی نو دا یوسف خان دا څوک و؟ دا یوسف خان چې دی دا د عمرزو خانان دي او دا جایدادونه مخکې د هغوی وو زمونږ خپل کلی چې دی نو آزاد کلی دی زما د نیکه په نوم باندې د غور نیکه په نوم باندې مشهور دی نو مونږ 2005 کې بیا دلته یوسف خان کلي ته راغلي دا د عمرزو خانانو د هغوی دا جایدادونه اوس خرڅ کړي دي د خلکو اخیستي دي د یوسف خان کلی د هغه په نوم باندې مشهور دی. صحیح ده. ناصر همدرد صاحب زه وایم چې په 150 پاڼه باندې کوم نظم دی چې په ډېر بهترین انداز تاسو لیکلی دی پته نه لګي چې په دغه وخت کې به تاسو په کم کیف کې وای وته دغه را باندې واوره ډېره مزه به وکړي. چورله بابا چورله قتل پښتانه کړه علاج ونه کړي ناسورله دغسې دارو کې ورکوه زهر رنځورله چورله بابا چورله شابسې په سوات کې محلونه ورله وران کړه شابسې صوبه کې پښتانه ټول په لړزان کا شابسې ډالرې په پنډونو باندې واخله شابسې هندو او اسرائیل ته کار اسان کا شابه عملي شکل دې ورکړه خپل منشورله چورله بابا چورله شابسې خپل قام سره هم دغسې دوکې کوه شابسې هم دغسې باران پې د سکې کوه شابسې ټوپک په لاس کې ورکه د قلم په شابسې یاتره د هندوستان او امریکې کوه هلته ماڼۍ جوړې کړه خپل زوی او خپلې لور له چورله بابا چورله او نوم د پښتنو د مشرۍ له ځان نه لر کړه دغسې دا خلک هم په نورو سر کړه نوره پښتو مه وایه پښتو د سره نه ښایي ټولې مرکې په انګریزي ژبه کې ورکه ځې چې امریکې ته پینټ او شرټ جوړ کړه لنګورله چورله بابا چورله دغسې د میاشتې پټواریانو نه اړه اخله دغسې پیسې د زکاتونو په مړه اخله دغسې بغیر پیسو څه کار چاله چې ونه کړې دغسې د غټو
افسرانو نه شوړه اخله هر سمیم زرما که چې سور نکړي مجبور لا چورله بابا چورله او ټول غریب خپه که خو مالدار درنه خپه نشي هر څوک د خپه شي خو چې پلار درنه خپه نشي دغه د ډالرو ټیکدار ګورې خپه نه کي دغه د هندو د چوتي یار درنه خپه نشي ډېرې روپۍ وګټه بلغم ابن باغور له چورله تا د باجوړ مسلمانان په وینو سره کړه تا په سواد کې کونډې یتیمان په وینو سره کړه یا د پښتنو قاتله ته به چرته تختې تا خو د بونیر ټول ماشومان په وینو سره کړه نوې بهانې ګوره خپل هر ظلم قصور لا چورله بابا چورله او چا پسې روان دي دا د چا په قدم لاړې ښه سوچ ګوره وکړه اوس که خاندي بیا به جاړې تا د پښتنو شمله دښمن ته کړله ټیټه ته به مړه خپل حق بس په دې طریقه غواړي تاسو خو په وړو پسې جبې کړله مزدور لا چورله بابا چورله دا د خوشحال خان او د میرویس او ابدالي بچي دا د اسلامي تګلارې ښکلي ګلالي بچي ضربه د همدرد د زړه د سړیکو تپوس وکړي کله چې دا ملک له غاصبانو کړي خالي بچي بیا به ماتوي جامې ستا کبر او غرور له چورله بابا چورله بابا چورله ډېر زبردست نور بس اورجی شپه په سوچونو کې سحر ته لاړه ورسېده د زړګي سړي کمې زیګر ته لاړه ورسېده او تا ما هم پښتو ته کتل تا خپلې انا ته کتل ما هم پښتو ته کتل تا خپلې انا ته کتل خبره سمه وه خو شر له لاړه ورسېده او جانانه راشه په علاج مې بل څوک نه پوهېږي جانانه راشه په علاج مې بل څوک نه پوهېږي او د محبت نشه مې سر ته لاړه ورسېده او اوس به زلمي د وطن ننګ باندې سرونه شیندي اوس به زلمي د وطن ننګ باندې سرونه شیندي د ملالۍ ټپه سنګر ته لاړه ورسېده او نن دې مولا څنګه صفا خبره وکړه نن دې مولا څنګه صفا خبره وکړه د حق رڼا جوړې منبر ته لاړه ورسېده ډېر ښه مننه جی او هغه خبره چې به منګه د رهزن کوله هغه خبره چې به منګه د رهزن کوله هغه خبره خو رهبر ته لاړه ورسېده او چې د همدرد د راتلو زیری تر غوږو شولو چې د همدرد د راتلو زیری تر غوږو شولو زر اوچته شوله ورته لاړه ورسېده ډېر ښه ناصر صاحب نورم لږ څه ډېره مزه وکړه ښه جی اور چې مې په زړه باندې بل نه دی نو بل څنګه وي اور چې مې په زړه باندې بل نه دی نو بل څنګه وي راشه لږې ووینه چې سوی ګوګل څنګه وي او تا خو زه په چل کې د زل په دام کې ګیر کړمه تا خو زه په چل کې د زل په دام کې ګیر کړمه ته چې وای نه راځي چل ماله نو چل څنګه وي او تاسو د ژوندون منډه کې څومره رستو پاتې یې تاسو د ژوندون منډه کې څومره رستو پاتې یې یا پښتنو تاسو چې شل نه نو شل څنګه وي او لږ دې د وربل په کګلیچونو کې ورکېږم لږ دې د وربل په کګلیچونو کې ورکېږم ګورم چې د ژوند په کګو لارو مزل څنګه وي او تا د خپل همدرد نه پرانا ورځ زړګی وړی دی تا د خپل همدرد نه پرانا ورځ زړګی وړی دی ښکلي چې ته وایې غل نه یم نو غل څنګه وي ډېر ښه ناصر همدرد صاحب دا بابا خانداني هم ناست دی مچ او کلام هم ورته ډالی کړی و داسې غلی دی که نه مونږه د ژوند د تېرولو چلو نه پېژنده چې لا تر اوسه مو د ستونزو حلو نه پېژنده او لا د یزید بچي زمونږ په غوښو نه دي ماړه لا د حسین بچو په کور کې غلو نه پېژنده او اغیارو مونږ څومره په چل او په هنر قتل کړو مونږه غرقد او د ګلونو ټلو نه پېژنده او د نړۍ نور قامونه کم ځای ته ورسېدل مونږه قامي غل او قامي اتلو نه پېژنده او مونږ له سترګې پټې کړي په ډالرو باندې د انګۍ لوبه ده خو مونږه ملو نه پېژنده او همدرده مونږه یې ستی کړو د بارودو په اور مونږ د نفرت اور د چا زړه کې بلو نه پېژنده ډېر ښه ناصر صاحب بس زما په فرمایش د آخري غزل اورو بیا به اجازه تلو ډېره مهرباني مننه جی مطلب ده چې نه مې دردونه په قلار شو نه مې زړه جوړېږي ستا د نظر د حادثو نه به لا څه جوړېږي او ډېرې مودې غواړي روزنه پاملرنه غواړي د یو څو ورځو په حساب قامونه نه جوړېږي او ما ویل څنګه ګلندام لري د کاڼي زړونه ما ویل څنګه
څنګه ګلندام لري د کاڼي زړونه چا راته وویل د کاڼي نه رانجه جوړیږي او ستا د اوبه اوبه ځوانۍ احساس ځپلی یمه ستا د اوبه اوبه ځوانۍ احساس ځپلی یمه ښکلیا اوس مې په زخمونو کې اوبه جوړیږي او چې د خپل کور د بنسټ تیګه په اغیار لګوي د هغه کور ټول دیوالونه به کاږه جوړیږي او چې د بارخو نه د زلفې تیارې لرې کړلې چې د بارخو نه د زلفو تیارې لرې کړلې همدرد ګرم نه دی که په سترګو یې تیاره جوړیږي. ډېر همدرد صاحب بس اخري پوښتنه لرم چې دا ستاسو ډېر بهترین کتاب ډېر بهترین چې ډېر ښه نظمونه او غزل او قطعې دا به زمونږ د مینوالو ته چېرته میلاویږي؟ زمونږه دا کتاب خو چې دی نو ما دا ګوهر علي ګوهر صاحب ته حواله کړی دی. هغه ویل چې زما تنګي ته دلته زمونږ میرآباد کې چې دا کم د کتابونو د رشید بک سیلرز دی په عمرزو کې دی نورانی کتابخانه د هغې سره میلاویږي او زمونږه دا دغه دی چې مطلب دا دی پېښور ته هم نه یې لېږل؟ پېښور ته لا موږ دا نه دی لېږلی نو دا زمونږ یو دغه دی خو مطلب دا تېر شوي دغه کې موږ داسې حالات پاتې شو د الیکشن یې رالی چې پېښور ته ما سره کتابونه شته دی نو هلته به م انشاءالله ولیږو. باقي چارسده کې لایبرري ته ارکایوس ته داسې افغانستان ته زما نه ملګرو کتابونه وړي دي چې موږ هلته لایبررو ته ورکوو. تنګي ته د کالج د لایبررو ته ما داسې ورکړي دي د هلکانو د استفادې دپاره. یو کس پې دا دی اوس ریسرچ هم کوي د دانش مراد ذهین صاحب په نگرانۍ کې نو دغه ځایونو ته موږ رسولي هم دي او دا کوشش دی چې د موږ ښه غټو کتابتونونو ته ورسوو چې خلک ترې استفاده وکړي. ډېره مهرباني ډېره مننه چې تاسو موږ له دومره وخت تاسو هم ډېره مهرباني چې تاسو زموږ ډیرې ته رالی موږ سره م یو څو ساعتونه تیر کړله او هر کله راشئ او الله پاک هم په خوشحالۍ بیا م راوله او الله دې تاسو له دا توان او طاقت درکړي چې د پښتو ژبې او خدمت ته هر وخت چمتو اوسئ. ډېره مهرباني ډېره مننه. قدرمنو ناصر همدرد صاحب پر سره تاسو واورېدو. باور وکړئ د دې دغه کتاب د ژوند سندره چې د دې کتاب هر یو پاڼه هر یو غزل هر یو بیت زه به دا ووایم چې دا بل شانتې غزلې دي او نظمونو حوالې سره که خبرو وکړو نو بیخي زړه راښکونکي دي. دا کتاب ملګري ترلاسه کولی شي دوی دغه نښې پاتې تاسو ته وویلې نو زما یقین دی چې زمونږ دا خپرونه به ستاسو لازمي خوښه شوي ځکه چې د یو داسې شخصیت سره موږ کېناستو چې د هغې هر یو بیت د هغې د غزل هر یو بیت الغزل نو الله پاک د تاسو هم خوشحاله ساتي آباد او ښاد او بریالي اوسئ.